شهنشاه بھائی ګوره دلدار خان ډیره موده پس ملاقات وشو. یار خبره وره والله چې دومره راته ګرانې که نه یو خو د مخامخ خبرې هسې خلک وایي چې یاره یاره دا د یو بل صفت یې کوي ته یقین وکړه خو ګران را باندې په دي بل رانه چا تپوس وکړو یاره دغه دی دا څوک دی داسې خوښ دي که نه په اکټرانو کې ما ورته یاره نو په پښتنو کې خو تا ته پته چې مونږ دا کم سینیر دي نومونه یې نه علم هغه خو یو بېله دنیا ده که نه لکه ما د انډیا دا دغه ګورم اکټران هغوی چې کوم عجزې خبرې کوي او بیا دوی ته وګورم نو هغوی وایي مونږ سم نه دي کړي که نه بالکل هغه غټ اکټر به وي هغوی ما سم نه دي کړي زه نه پوهېږم اریان به شي چې یاره ده او که زمونږ د دې نه یې تپوس وکړو چې څه په دنیا کې دي ما کړي نو لکه مطلب څه خو په والله عاجزي پکار ده لکه غرور نه دی پکار نه عاجزي نه عاجزي هم پکار ده بله خبره دا ده لکه ما چې څومره کار کړی یقین وکړه تا وختي په ټلیفون تپوس وکړو چې ته خو به ځان نه ډېر مطمئن یې مطمئن نه یم ما هېڅ کار هم نه دی کړی زه وایم چې خدای داسې مړ نه شم ما خو څه کار ونه کړو نه شهنشاه بھائی یاره ډیر زبردست کامیډي کی تا یو نوم پیدا ک مطلب دومره زبردست کامیډي بیستا خپل دا چینل دی د یوټیوب دومره دنیاي ګوري هغه سیلور بټن هم تا ته میلاو شو او لکه 1 لک نه پورته سبسکرایبر هم وشولې لکه دې مطلب دا دی خلک کامیډي کی تا ډیر زیات خوښي خو کله د سیریس رول کې نه راغلی چې یاره زه دا سیریس کار وکم اکشن کار وکم لکه مطلب دا دی چې تا سیریس کار ګوره سیریس واقع را یادېږي خو تنګېږي خو به نه که نه ولې به تنګېږي دا زمونږ د ټلویزیون د پی ټي وي یو ډېر زبردست ډایرکټر و او ژوندی دی الله دې ژوند ورکړي ډېر لکه دا چې ته کوم آرټسټان وینې دا د هغه د لاس نه وتي دي د هغه چې کله شاله تا پسې ډایرکټر ښیي که نه نو ته بیا ښه اکټر یو چې نه ډایرکټر هم زموږ په شان کمه کلي نو بیا ورته ګډېږه مسعود احمد شاه مسعود احمد شاه نوم به دې اورېدلی دی ورته مسعود شاه صاحب وایي مسعود احمد شاه صاحب یو قابل سړی و هغه ټیم کې به مونږ د ټي وي ته ناست وو هغه به مو پکې کتو که نه لکه د هغه نوم به راتلو په سکرال باندې موږ دا مسعود احمد شاه صاحب به څنګه ما بیا د خدای قدرت لګوره بیا داسې چې مونږ سره کار هم وکړو ومې لیدو شنې شنې سترګې ښایسته سړی د بوډا سړي سره دا سپینه ږیره هر چا سره خوند نه کوي هغه سره یو بېل شانه مزه کوله او هغه ته یقین وساته چې په هغه بیا زه دومره ګران شوم چې زه به بیا هغه سره نه وم هغه له بیا خوند نه ورکول حالانکې هغه ډېر تریخ ډایرکټر و غوسهناک نو یو ورځ هغه وي یاره یوه ډرامه کوو خوشحال خان خټک په سټیج باندې په نشترحال کې سیریس ډرامه و د خوشحال خان خټک نه ما ته یې ټلیفون وکړو وایي چېرته یې به ګیرم کروله که نه ما یې شاهجي اډر کوه ما خو بس د کامیډي رول یې راکړو وایي څه په تا ټول عمر خلک خندولي وایي اوس یې جړو اوس به زه په تا جړوم دا خلک یاره جي ما حیران شوم اوس هغه ته خو انکار هم نه شي کولی هغه خو جي ډېر تریخ سړی و یم یاره شاهجي زه خو چپ بکواس به نه کوه چې زه هم راشم اوس جي ما ته رول کم را کړی دا ټول پکې و دا غټ غټ آرټسټان چې څومره دي طارق جمال او یو دا ټول یې پکې اغوستي وو نو د تورې را کړې زه هم د خوشحال خان خټک پکې یو زوی وم نو وایند اپ یې په ما ورسره مال یې را کړی چې خوشحال خان خټک کله مړ کېږي نو ته به راځې او به ستا په دې ځای کې غېږ کې ساه ورکوي او ته به ورته وایې چې ان لله و انا الیه راجعون سترګې به پټې کړي او به خپل ډایلاګ ووایي ما خدای دا به څه چل کېږي ما خو ژوند کې دا کار نه دی کړی یاره چې ما ورته سوال وکړم چې ما یو کامیډي راکړه داسې زه باندې مه کوه وایي چپ کړه کړت دې کړي زه په تا خلک جړوم اوس پبلک ناست دی چې دوی خپلې انټریانې وکړئ او کامیاب راځي یا لاسونه ټپېږي چې زه اوس یارېږم او ږیره میره مې لګوله تاج مې هغه څه ورته یا ټوپۍ مې په سر ده یاره چې مسعود شاه صاحب وایي شاه بس اوس په ډرامه به په تا ختمېږي قمر صاحب هم اوس خندا ورځي کیمرې ته ولاړ دی یاره چې زه اوس دا کلمې چوپ کوم چې یا الله پرده مې کو دنیا ناسته ده او ما ته داسې ګیره لګولې ده چې یاره دې څوک ونه پېژني که نه او دا میوزیک شروع شو هغه غریب مړو په د مړ کېدو حالات کې و او زه ورځم که نه چې زه ورغلم جي نو دې مالي ورځپې اوس خلک خاموش ناست چې زه څنګه وردن نه شوم که نه
نو خلکو وپېژندم چې دا خو مغه لوښی دی ورته کور موران او مسعود شاه صاحب په هغه جاغه کې وي ورته نه سړي وایي چې ما خانده وه خلک مایي زه خو یې نه خاندم چې خپله خاندي که نه چې دې میوزیک نورم ډېډ کړو توی نه که نه چې داسې جنازې هم پکې راولې خو دا خلک به خاندي یاره جي اوس هغه چې کلیم ایکټر دی ډېر ښه ایکټر دی کلیم خوشحال خان خټک جوړ کړی او نو کلیم صاحب وایي چې و داسې مري که نه وایي زه ورته یم بابا مونږ دې چا ته پرېښو نو دی وایي بچی زه درنه لاړم نو ما د هغه ډایلاګ مې ختم کړو ما ان لله و انا الیه راجعون نو چې ما دا وویل خلک نو زه وایم ما خو ان لله و او مسعود شاه صاحب هغه دی نه خیرې کوي او دلته اوس هم اورم او دی وایي زما ډایلاګ دی وخوړ اوس کلي یاره جي بس هغه مړه بس مړ مې کړم ان لله و انا بس چې بار ووتم ډېر بېعزته شو نو مسعود شاه صاحب ته ما وی چې ګوره سرجي که ته ما ته توپ هم په اوږه کې ما څوک نه وایي سیریس نو زه نشم کولی مطلب دا دی چې لکه کامیډي کې دومره نوم جوړ شوی دی چې لوګ خلک چې دي تاسو اکسپټ کوي نه دغه کې چې یاره سیریس راشي خلک وایي چې بس کامیډي چې چېرته سمځې کې ناست وو د جرګې ځای وي هر یو به نو چې ته اوس زه به سیریس یم اوس ماله په کلي کې چې مړی وشي ما ته رینګ نه کوي وایي هغه د مړي نه واده جوړوي مې راغواړي لکه ته مړي له لاړ شي نو خلک به تا ته ګوري خاندي ګوره لاس یې اوچت دی که نه هلکه یوه دعا به وګونډوي ما څه لطیفه ووایي خو ما وی دعا به وکړو که نه ما خبره دا ده چې دا څیز د کامیډین زندګي ښه ده ته پته سرجي تا ته هم پته ده ته به هم کلي له ډېر لیټ ځي بس ډېره موده وشوه نه یم تللی نو دا خبرې دي او باقي زه یم چې دا خلک خوشحالېدل دا خان که نه پښتانه خوشحالېدل دا ډېره نن سبا ګرانه خبره ډېر دردېدلي دي که نه حالات خراب دي په هغې کې مونږ کوشش کوو بل راته یو سړی وایي یاره تاسو نو خو الله ډېر خفه دی دا تاسو څه کوئ نو ما ته غوسه راغله ما ګوره ته غیب الله دی که نه لکه مطلب ته اوس دا اوس پکې ټلیفون راغلی خیر بند یې کړو اوس الله مونږ ته خو دا پته نه شته که نه الله ته علم دی چې څوک بخي څوک نه بخي خو ما ورته یو خبرې وکړم تاسو چې کله دا فیسبوک ګورئ که نه نو په دې کې په دې 400 کې او په یو ځای بل کې دلته وراره مړ کړو دلته ورور مړ کړو دلته کې ښځه مړه کړه او دلته یې نیا مړه کړه نو هغې باندې خو الله خفه کېږي که نه نو زمونږ په دې کار مونږ خو انسان خوشحاله وو نو په دې باندې به الله خوشحالېږي نه لکه موږ نه د چا حق خورو نه ملاوټ کوو نه دو نمبري کوو چا سره نه دوکه کوو نه بل څه نو موږ خو بس صرف خبرې دي او خلک خوشحالول دي او خندول دي نو دې کې خو څه داسې خبره نشته دا خلک بیا هم لکه داسې خبرې کوي نه شته که نه نو که ګوره مونږ ته اکثر چې خلک میلو شي که نه نو یو کس راته په بازار کې داسې نوم والي چې دی شوبز نه مو زړه موړ شي که نه او بیا را سره داسې خلک میلو شي چې مونږ کې بیا یو سټیم نه راشي مونږ وایو اوهو کمر به زه به صحیح ویم ستا په خیال لکه ګوره کمر صاحب هم پوهېږي که نه خبرې خو غریب نه کوي خو نور پوه دی چې یاره دا کیدای شي مونږ ته ګډې وډې د عوام خوښ نه کړي په دې خبرو باندې خو مونږ به کوشش دا وکړو چې مونږ خوښ کړي بالکل او خلکو خبرو پسې خو به نه ځې که نه چې خلکو خبرو پسې ځې نو بیا مخکې نه شي تللی نه دا خبره راته بل چا هم وکړه وایي ګوره بس چې څوک در پسې څه وایي تاسو ورته وایي چې الله دې ښه ساته نو یا به خپله ملامته شي که نه نو ما دا خلکو پسې لرګي رالي نو چې په لرګي ګزار راکړي بیا به هم ورته وایي چې الله دې ښه ساته خو دې شته چې کوتاک ورپسې روان داسې خلک دي چې په خپله به دروغ هم وایي کاروبار کې به دو نمبري کوي هر څه به کوي موس کې به ولاړي صحیح ده او دماغ به بل چلته صحیح ده حقه خلک تاسو ته چې کله داسې خبرې کوي نو سړي نه ډېر قار ورځي یار ته ځان ته خو وګوره خپل ګریبان کې خو وګوره که نه چې ته څه بالکل بله خبره دا ده ته به یو ښه څیز جوړ کړې د پښتنو دپاره نو کمنټس زه اوس ګورم نه نو کمنټس کې به ډېرو خلکو الله دې ښه ساتي لیکلي مونږ له یو داد راکوي که نه چې یاره منم مو دا نو یو د کمکل بچي به داسې پکې لیکلي هغه شودی که نه یو خو د هغه آګې پیچې بیکګراونډ هم ګډوډي چا ورته عقل نه یې ښودلی مشران یې وینه نو د هغې قصور نشته د هغې د مشرانو دی چې په کمکلو
خاندان په کمکل خاندان کې پیل هغه بیا داسې ګډ وډ سیز لیکلی چې ته وایې چې د سره څوکم خو موږ ورته بیا هم وایو په زړه کې چې ځان لا دې پوه کړم او بس ګوره ښه او بد خلک ارزي کی ښه خلک همي او بد خلک همي بالکل نو دا خو پوره دنیا کې دا سیستم دی بالکل څوک به ښه کمنټس کوي څوک به چا چې څنګه ذهنیت دی هغه شانته خبر او هغه شانته کمنټس به کوي نو نور خیر بس الله دې نو څنګه چل دی اکټینګ نه علاوه سکار مارکه سیټ بزنس یا څه نو په دې نه خو دې کې خدای عوام نه پریدي کنه ولې نه دا خو نرتوب دی چې موږ څوک خو سې عمر کې څه کنه شو کوي کو نو یو براشي ها ته دلته سکے کنه یاله کا غډرامي نو تا خو دې څوک نه پریدي کنه نن سبا خو داسې مخلوق دی چې به جواب ورکې کده ور نه کړو دغه غرور دی لکه یو خو کوم سره څوک ملاويږي کنه نو تا تم پته خو تا ځان نه غرض کړې ها یاره ډېر مې خوږی وډرامو دا پلانې جنې ته کم زینه نمبر به سره نه نو موږ وای دا زموږ صفت نو دا د جنې صفت خو زبزه نو موږ ته بیا اکثر زستا غور کوم ته زما غور کې بند مو چې کوم نمبر یې کنه نو په دې ته ځان خلاص کو ولکه موږ سره د جنکو نمبر خو نه او کنه موږ خو کار وکړو به خو موږ یې رہی چې نو مې څو او څوک دا څوک نه دا موږ توجه خو صرف هغه کار ته موږ وای چې بس دا ما سره کار د ډرامې کوي او بچ ز خپل لار باندې زمو دا دی بیا سوچ کوي چې دا بسوم دا اوس بل زما بل یو کې سره یاد شو زما پلارو الله دې وبخي نو هغه ناس نو جری کې یو کمکل شان رالو کنه او یا جان شاوي هغه وخت کې ما په پی ټی وی کې یو ډرامه کوله د مینا شمس مې پکې خوري کنه نه دی وسول دی راغلو یا راغلو ته ظالم خور دې پلار مې ناس دی یا راغله دا خور نمبر بدلانه کې نو پلار مې وې مونږ بچا خور نمبر دې وترول هغه ساشو او جوړ د اوریجنل خور وته یادې نو ما وی بیا مې پوي کړم مې ګوره د کمکل بچي ما خو د ډرامو والے ما ګوره خو چا ته بخربو چل خینو یو خو نه دی کنه کمکل ډیر دی بیا مې پوي کړم زما پلار ناستو او ته هغه د خور نمبر دی هغه مینا شمس غریبه زما ډرامې کې خوري نو دی خو دې جنکو نمبر غواړي او موږ سره خو نه نو ما وی یاره وسو بهرحال الله دې خاصه چرالي اوس به داسې چلو کو دواړه بلار شو او تعالی ما یو زبردست روټي کړی ده نه مړه هغه له زو نور کپال ته زه بالکل صحیح کمر صاحب تاسو راځي راځي